د انقلاب انځور دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډیر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې 11مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله بیاست. د بوډۍ مور اخلاص. مجاهد نوراغا حقنما د لوګر ولایت د لوګر میشت ولسونو د اخلاص ملاتړ او قربانیو یو بیلګه داس راته بیان کړه. د 1401 هجري شمسي کال شپنۍ ورځې وې. زه او زموږ مجاهدین ملګري یوه شپه له پاتخوا پشانه کلي څخه د آبچګان په لور روان وو. د شپې د سړې سیلۍ او د ملګرو د قدمونو غږ مې لا تر اوسه په غوږو کې انګازې کوي. له یو څه مزله وروسته د شپې 12 بجې شاوخوا آبچګان ته ورسېدو. دا چې ملګري ستړي وه او د شپې تېرولو لپاره د آرام ځای په لټه کې وو، نو د شپې تېرولو په تکل د یو مخلص ملګري حاجي زمري د کور په لور روان سو. د کور دروازه مو وټکوله. له لږ ځنډ وروسته له څو آرامو ټوخیو سره یوې مور راغږ کړل: څوک یې؟ موږ ورته وویل چې مجاهدین یو. له ځنډ پرته دروازه خلاصه سوه. بوډۍ مور په ورین تندي او اخلاص له شراغلاس وروسته د مېلمستون په لور بدرګه کړو او له ملګرو یې وپوښتل چې ډوډۍ مو وخوړلې؟ دا چې ملګري اوږده سفر او ستړیا ځپلې وه، زړه نازړه د نه مورې غږ وکړ. بوډۍ مور له یو مسکا وروسته راغږ کړه چې ویده نه سئ، زه ډوډۍ تیاروم. هغې په خپلو سړو لاسونو او کمځواکه بدن د شپې پر 1 بجه مشته وریجې پخې کړې. ډوډۍ مو وخوړله او د سپیست په لور وخوځېدو. د سهار سپېدې غوړېدلې وې. چې سپیست ته ورسېدو نو د هغې شپې خاطرې او د بوډۍ مورکۍ اخلاص د ملګرو په زړونو او فکرونو کې تل پاتې سو. ښځې او ماشومان هم نه وو خوندي. د دنیا په ټولو چارو کې د هر ډول حالاتو لپاره ځانګړې تګلارې سته چې یو له دې څخه د جنګ جګړې اصول دي چې پر اساس په جنګ کې ماشومان، ښځې، کمزوري او سپینږیري له وژلو څخه مستثنا دي. خو د امریکایي اشغال په وخت کې له هر ډول بې اصولي، سپینسترګي او جبر څخه کار اخیستل کېده. حتی د افغانانو ښځې او ماشومان هم خوندي نه وه. په همدې تړاو دلته یوه کیسه له نوررحمان څخه داسې اورو. نوررحمان ویل: د ابوبکر په نامه یو مجاهد له شمراز څخه زموږ د کلیوال قاري محمد صدیق کور ته راغی. له ده سره یو بل ملګری هم و. د شپې امریکایي اشغالګرو زموږ پر کلي چاپه واچوله. امریکایانو او ورسره داخلي عسکرو مجاهد ابوبکر او د هغه ملګري په مېلمستون کې شهیدان کړل. د قاري محمد صدیق په ګډون یې د هغه ورور محمد کریم هم په خپلو خونو کې په شهادت ورسول. د قاري محمد صدیق پلار او میرمن یې ټپیان کړل او اشغالګرو له ځان سره یوړل. د دې ګاونډی امیر محمد چې په زرقاوي مشهور و، له کوره د وتلو پر مهال یې وویشت او ځای پر ځای شهید سو. د هغه میرمن یې هم ویشتلې وه او له ځان سره بندي کړه. امریکایانو د وحشتونو په دې لړۍ کې همدغه شپه 6 مظلومان افغانان شهیدان کړل او 3 تنه له ځان سره د لوګر د خضر بیس ته یوړل. 2 یې بېګناه مېرمنې او 1 سپینږیری سړی هم و. سهار د کلي سپینږیري د خضر بیس ته ورغلل. اسیران یې بیرته راخوشي کړل. په ټپیانو کې د قاري محمد صدیق پلار محمد شریف هم د سختو ټپونو له امله په شهادت ورسېدی. ګوته شهیدي وایي. مجاهد قیوم جان بلال له اشغالګرو سره د غزا او د خپلو شهیدانو ملګرو د کرامتونو کیسې داسې راسره شریکې کړې.
د 1488 هجري شمسي کال د حمل میاشت وه. یوه ورځ د امریکایانو ټانګونه راغلل. زه په خپلو پټیو کې لګیا وم، کار مې کاوه. له هغه ځای څخه ملا ګل رحمان ته ورغلم. هغه مې خبر کړ. هغه راته وویل زه مولوي حبیب الرحمن فتح الله خبروم، ملګري برابریږي، ورمخې ته کیږو. ما ورته وویل سمه ده، رشید صاحب هم را روان دی. بس ملګري برابر سول چې د امریکایانو پر ټانګونو کار وکړو. پر دشمن مو سخت برید وکړ، ښه په خوند سره مو جنگ وکړ. دشمن ته هوایي کومک را ورسېده. ملګرو وویل احتیاط کوئ، تیاری مو خوږ نه کړي. موږ یې په نښه کړو. یو ملګري په مخابره کې غږ وکړ چې نوره ساحه پرېږدو. هوا د دشمن چورلکو پر سر اخیستې وه چې هغه د جن پتنګان پیدا او په نښه یې کړې. زه او زما نور ملګري د تیارو د برید هدف وګرځېدل. زه تر یوه پله لاندې په زخمی حالت کې وم. ځان مې د دشمن د تیارو څخه څنګ تکاوه. د دشمن تیارو مجاهدین خپل هدف وګرځول. مجاهدینو ملګرو هم پر چورلکو باندې ګزارونه کول. دې حالت یو څه دوام وکړ. ما په ډېر زحمت سره د اوبو ویالې ته ځان وګزار کړ. الله تعالی په همدې ویاله کې راته نجات راکړ. په همدې اوبو کې تر یوه ځایه ولاړم او خپل کور ته مې ځان ورساوه. یو ملګری راغلی او راته ویې ویل له کور څخه اوزه، دشمن نږدې دی او د اشغالګرو له لوري 4 کسان مجاهدین، شهید ملا صابر، شهید ملا حجت الله، شهید احمد الله او شهید عبدالحمید شهیدان سوي او 2 ملګري ملا حکمت الله راشد او نورولي ټپیان دي. زه له کوره بیرون سوم. زړه مې آرام نه کاوه. د شهیدانو جنازې ته ورغلم. کلیوالو راته وویل له ساحې لاړ سه. زه سجاوڼ ته ولاړم چې شپه لږ په آرامه تېره کړم. کله چې شهیدان خاورو ته وسپارل سول نو په همدې شپه خوب وینم چې د اتاق ملګري مې اخلاصیږي او شهید ملا صابر مې همداسې مخ ته درېږي او راته وایي بلاله پورته سه، هغه زما ټوپک یې نه دی وړی، هلته پروت دی، هغه راواخله. په دې وخت کې راویښ سوم. سر مې راپورته کړ، هېڅوک نه و. نو بسم الله مې تېره کړه او دعا مې وکړه. بیرته بیا ویده سوم چې د سهار وخت کې همدا شان خبره بیا تکراریږي او راته وایي پورته سه بلاله، هغه زما ټوپک یې نه دی وړی، هلته پروت دی، هغه راواخله. سهار وختي مې لمونځ وکړ او له هغه ځایه څخه راغلم. یو بل ملګری مې راسره کړ او هغه ځای ته ولاړو چې مجاهدین پکښې په شهادت رسېدلي وه. مخکې له دې چې زه ورسم له ما مخکې امریکایان پرې ګرځېدلي وه. نور وسله یې ټوله کړې وه. د شهید ملا صابر ټوپک پاتې و. هغه ځای مې ولټاوه، نه و. هغه بل ملګري ته مې وویل ته ورکښته سه اوبو ته. په اوبو کې لاس ووهه. د اوبو په منځ کې ټوپک پیدا سو. مرمۍ یې تېره وه، قید یې ټیټ و او کنداغ یې خلاص و. یو بل شهید عبدالحمید چې په دغه جنگ کې شهید سو، جنگ ته د تلو په وخت کې دا خبره کوله بلاله که خدای تعالی مو شهادت نصیب کړی وو نو همدا نن ورځ به شهیدانیږو. نو په همدې ورځ د شهادت لوړ مقام ته ورسېدی او د یوه لاس د شهادت ګوته یې همداسې پورته نیولې وه.